بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله هوم ټیب کې نیو ګروپ وایو چې هغه دی نمبر ګروپ. زه راغلم مایکروسافټ ایکسل ته او په دې کې ما سره نیو ګروپ نمبر ګروپ دی. نمبر کې موږ سره مختلف قسمه کمانډز دي لایک فار ایگزامپل جنرال، نمبر، کرنسی، اکاونټینګ، شارټ ډیټ، لانګ ډیټ، ټایم، پرسنټیج، فراکشن، ساينټیفیک او ټیکسټ. او همدا شان دي کې موږ سره څه شي دي accounting number formats او percentage style کوما increase او decrease decimals. او همدا شانتي کې موږ سره ډایلوګ باکس هم موجود دی. دغه به ان شاء الله فول بای فول وایو. کوم کمانډ چې له ما څخه پاتې کېده تاسو مهرباني کوئ په کمنټ کې راته لیکئ، زه به ان شاء الله تاسو ته جواب درکوم. خاطر کې موږ سره فرست جنرال دی. یا ساتئ کله چې هم تاسو په ایکسل کې څه ډیټا لیکئ هغه موږ سره جنرال سٹور کیږي. که تاسو ټیکس لیکئ، که تاسو فارمولا لیکئ، که تاسو نمبر لیکئ، که تاسو هر څه لیکئ تاسو ته هغه جنرال سٹور کیږي. لایک فار ایگزامپل زه راغلم نیم مې ولیکو. که تاسو فار ایگزامپل ټیکس باندې ودرېږئ ټیکس موږ سره هم جنرال دی. که نمبر باندې ودرېږئ نمبر هم موږ سره از ا جنرال سٹور دی. زه ورته وایم چې کوم ټیکس دی هغه راته از ا ټیکس سٹور کا. زه به دا ورته انتخاب کوم او همدا شان را بشم ټیکس ورته انتخاب کوم. دا مې ورته فار ایگزامپل واغېسته، زه ورته وایم چې دا ما سره هم ټیکس دی، دا را سره هم از ا ټیکس سٹور شو. که دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کوم زه ورته وایم چې دا موږ سره نمبر دی، کرنسی ده، اکاونټینګ دی، څه شی دی. زه ورته وایم چې دا موږ سره نمبر دی، بس نمبر ما ورته واغېسته. که زه فار ایگزامپل ټیکس ته راشم او دلته نمبر ورته انسرټ کړم، فار ایگزامپل 500 مې ورته ولیکو، نو ماته به ایرر راته راکړي او څه به راته ولیکي The number in this cell is formatted as text or preceded by an apostrophe. وې دې د موږ apostrophe اوس ورکړې ده ځکه چې دا نمبر دی او د ټیکس سٹور شوی دی. که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نمبر سٹور as text، نمبر دې په ټیکس سیل کې لیکلی دی. کنورټ ټو نمبر مطلب دا دی چې دغه سیل ته نمبر ته کنورټ کا. هیلپ راته راکا. اګنور ایرر مطلب دا دی چې دغه ایرر نه تیر شه، دا ماته ما غلطه و دا صحیح دی. ایډیټ ان فارمولا بار زه وایم چې دا ټیکس ته کنورټ کوم، ایډیټ باندې به کلیک کی، ایرر چیکینګ آپشن ته به تاسو بوزي، زه وایم نه ما فارمولا بار ته بوزه، دا به دا کلیر کما او زه وایم چې فار ایگزامپل دا موږ سره ایکسس دی، ماته به اتوماتیکلی هغه ایرر ختم شي. یاد ساتئ چې کله هم تاسو په ایکسل کې ډیټابیس جوړوئ او سمپل غونډه ډیټابیس جوړوي تاسو به نمبر فارمټ ته ډیر زیات سوچ کوئ. که نمبر وي هغه به ځ نمبر سٹور کوئ یا ورته یو فارمټ ورکوئ. او همدا شان که فار ایگزامپل آی ډي وي هغه به تاسو هم از نمبر اخلئ خو ډیسیمل به ورڅخه کلیر کوئ. همدا شان که نیم وي، پروګرام وي، هغه به تاسو از ټیکس اخلئ، ډیټ به از ډیټ اخلئ، ټایم به از ټایم اخلئ، فرکشن به از فرکشن اخلئ. دغه شان دغه ته به ډیر زیات سوچ کوئ. همدغه شان زه به تاسو ته اول ون بای ون د هر کمانډ وښیم. زر ته زر به انشاءالله تاسو وښیم تر څو ویډیو لنډه شي او تاسو ته پکې فول معلومات وړاندې شي. جنرال باندې خو تاسو پوهیږئ چې دا نمبر هم لي، ټیکس هم لي، یو هم تاسو ته نه غلطئ. نمبر تاسو ته صرف نمبر اخلي، که ټیکس دې پکې ولیکو ټیکس به هم تا ته از ایرر دلته بای ډیفالټ شو کیږي نه، خو دا به ایرر وي. کرنسی مطلب دا دی فار ایگزامپل زه وتم چې دلته ماته کرنسی راته راوله، زه بلته راشم کرنسی ورته والمه، نو دې سره به ډالر راشي. بای ډیفالټ د دې ډالر کرنسی ده. تاسو ته چینج کولی هم شي. کوم ځای نه چینج کولی شئ هغه د وینډوز درس دی. تاسو به راشئ سټارټ ته، دې کې به ریجن ورته ولیکئ، ریجن ان لینګویج دا ورته تاسو والئ. کله مو چې دا ورته واغېسته تاسو کولی شئ چې دغه لینګویج ورته له دې ځای څخه چینج کړئ. زه ورته وایم چې دا ماته پشتو کا، زه به پیو ته انتخاب کوم، اوکې اپلای اینډ دین اوکې. کله چې تا اوکې کلیک کړو تاسو ته اتوماتیکلی ګوره د افغاني ته چینج شو. تاسو ورته وګورئ دا د افغاني ته چینج شو، دغه نمبر هم د افغاني ته چینج شو. زه ورته وایم چې زما دغسې نه دی پکار، زما اف ان پکار دی، ار اس مې پکار دی، دغه شان فارمټ راوستل مې پکار دي. هغه تاسو په ایکسل کې دننه هم کولی شئ. فار ایگزامپل ریجن ان لینګویج بیا ورته ولیکم، هلته زه رالمه انګلیش یونایټډ سټیټ مو ته واخیست، دا مې اوکې کلیک کړو، تاسو ته به اتوماتیکلی دا خپل حالت ته راشي. بل موږ سره په دې کې اکاونټینګ دی. اکاونټینګ په تر باندې تاسو کولی شئ چې د هم دغه ډالر نشان ورته ورکوي، خو دغه ډالر به ورڅخه لرې وي. زه به راشم اکاونټینګ باندې به کلیک کوم، نو موږ ته بای ډیفالټ په دې فارمټ سره راته راکړو. همدغه شان بل موږ سره شارټ ډیټ او لانګ ډیټ دی. یاد ساتئ چې کله هم تاسو ایکسل کې کرنټ ډیټ راوستل غواړئ تاسو به کنټرول سیمی کالم پریس کړئ. کنټرول سیمی کالم مطلب دا دی چې تاسو ته به ډیټ په دې کې راشي. دا اوس موږ سره شارټ ډیټ دی کنه، دا په خپله باندې شارټ ډیټ دی. زه ورته وایم چې په دې کې ماته ورځ وښایه، میاشت پکې راته وښایه، او بل دا چې کوم تاریخ دی هغه هم راته پکې شو کا. لانګ یې ماته راکړه، لانګ ډیټ باندې به تاسو کلیک کړئ او ډبل کلیک بلته کړئ. ګوره تاسو ته څه ولیکو، د ورځ ده، دا میاشت ده او دغه فرست تاریخ دی 2023 کال دی. تاسو بای ډیفالټ دغه درکړم. بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده،
ټایم. که دلته فار ایگزامپل راشم زه ته چې ماته ټایم راکا زه به 1 ولیکم فار ایگزامپل او 01 دا فار ایگزامپل ورته ولیکو ماته ټایم راغی زه به دا ټایم ورته انتخاب کوم زه ته چې دا ماته دغه ټایم ته راته چینج کا ټایم باندې مې کلیک کو نو AM PM به هم لدی سره راشي او هغه نور چې کوم هغه 100 پورې چې کوم رسیږي هغه انسي هم ماته په دې کې راکړل. ټایم به څنګه راوستل غواړئ کنټرول شیفټ سی کالم به تاسو پریس کړئ تاسو ته اتوماتیکلی ټایم راشي. همدا شان بل خبره موږ سره د څه ده پرسنټیج. فار ایگزامپل بعضی وخت تاسو ته څه لیکئ پرسنټیج طریقې چې پرسنټیج د دې سره ډیسکاونټ کومه څه شو ډیسکاونټ in percentage. زور تم چې کوم کسان ایکسل کې دي هغه سره 25% ډیسکاونټ ور سره وکړه تاسو به 0.25 ورته ولیکئ. کوم کسان چې ایکسس کې دي هغه سره فار ایگزامپل 0.3% ډیسکاونټ وکړه یعنی 30% ډیسکاونټ سره وکړه. چې کوم ورډ کې دي هغه سره 0.2 سره وکړه یعنی 20% سره وکړه. اوس یو کس په دې باندې نه پوهیږي چې دا 0.25 چې دی 0.3 0.2 څو دی د منه خو ایکسپرت کسان پوهیږي خو چې هغه کم ایکسپرت نه دی هغه باندې نه پوهیږي تاسو به دا ورته انتخاب کړئ دې ځینې هم ورته اخیستلی شي یا که فار ایگزامپل تاسو پرسنټیج ته راشئ دې ځینې هم ورته انتخابولی شي. ګوره موږ ته 25% راله زه ورته چې دغه ډیسیمل ورڅخه کلیر کا تاسو به راشئ ډیکریز ډیسیمل ته به راشئ دا به ورنه کلیر شي تاسو ته اتوماتیکلی دغه شو. بله خبره موږ سره به دې کې څه شی ده فراکشن. فراکشن مطلب دا دی چې فار ایگزامپل زه ورته وایم 0.3 دا ماته شو کا چې دا په یوې کې څو برخې دي دا په یوې کې څو برخې دي تاسو به دلته راشئ او فراکشن به ورته والئ تاسو ته دا وایي چې دا په 2 کې 2 برخې دي. که چېرته فار ایگزامپل یو عدد په 2 برخو باندې وویشي یو روپۍ په 2 برخو باندې وویشي نو 2 برخې دا دي. زه ورته وایم چې 0.5 دا چې دي دا ماته فراکشن کې شو کا دا خو ظاهره خبره ده 1/2 ګورئ 1/2 مطلب دا دی چې 2 کې یوه برخه ده یعنی نیمه برخه ده. که زه ورته وایم چې 5/2 دا چې دي دغه به تاسو ته اوس صحیح عدد هم درکوي 2 صحیح یو پر 2 دغه شان به تاسو درکړي 2 صحیح یو پر 2 یعنی 2.5 دی هم دا مطلب دی صحیح ده. هیله کوم چې دغه فراکشن به هم تاسو د شوی وي خو دې به خاص یوزیج او خاص ځایونه کې استعمالي کړئ تاسو چې مالته ولیکو. بل موږ سره ساينټیفیک دی. ساينټیفیک مطلب دا دی چې تاسو به دا داسې یو عدد درکړي چې په دې باندې بغیر د ایکسپرت کسانو څخه بل څوک نه پوهیږي. دا اکثره بینک نوټونه کې وي دا اکثره په دې ځایونه کې چې څوک نه غواړي زما ریوینیو زما انکم د چاته شو نشي. همدغه شان که زه فار ایگزامپل راشم دغه عدد ورته ولیکم زه ته چې دا ماته ساينټیفیک ته چینج کا خو یا ساتئ چې ساينټیفیک تاسو ته لومړني دوه عددونه ورته اخلي بې ډاټ ورپسې څو دي 500 دي بیا درته ای راولي ای پلس 3 مطلب دا دی چې له دغه څخه وروسته څو ډیسیمل لري. نو ګوره ما انټر چې څنګه پرس کې دا ماته اتوماتیکلی خپل ساينټیفیک ته چینج تاسو دې ځای کې وګورئ ساينټیفیک ته راته چینج شو او دا خپل فارمیټ دی واغېسته. داسې عدد چې کومي دا به زه څنګه پیدا کوم که فار ایگزامپل دا هم نه وي دا که زه فار ایگزامپل کاپي کومه دلته زه ویلیو زه پیسټ کوم که نه پیسټ هلته ما ویلیو پیسټ کو که تاسو دا وګورئ دا موږ ته اوس ویلیو ته چینج شو. که دغه شان عدد ماته چا په کاپي باندې لیکلی وي دا به زه څنګه غواړم چې خپل نمبر ته چینج کوم ته به داسې کار وکړي چې فرض خو به وګورئ دا به ورته انتخاب کړي او په دې کې به دې ډیکریز ته راشي ډیکریز تاسو به وګورئ چې که دغه صفرونو منځ کې کوم عدد و هغې پورې به تاسو دغه صفرونه پاکوئ تر څو عدد راشي. مطلب مې دا دی ګوره تاسو ورته ګورئ دا صفر پاکه بس دا یو صفر پاتې شو دا به هم پاک کړي بس دا چې کله پاک کړو نو اوس تاسو وګورئ ته به دلته چې ولیکئ ګوره ورته is equal to 2.35 دا به ضرب کی ضرب د پاره به شیفت 8 ولیکي او به دا څنګه چې کوم سلور دي کنه سلور دومره صفرو کې به ضرب کی یعنی 1 2 3 4 یو سره به سلور صفرونه ولیکي یعنی لس زر کې به دا ضرب کی انټرپریټ کړه تاسو هغه عدد درکړي. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. همدغه شان بل موږ سره ټیکسټ تاسو هم زده کړو. زه دلته راځم مور نمبر فارمیټس ته دې کې موږ سره ګوره فرست جنرال دی بل سره نمبر دی کرنسي دا اکاونټینګ دی. زه دلته راځم فار ایگزامپل دغه نمبر ورته ما انتخاب کو او زه رالمه نمبر ته دې ځکه موږ سره جنرال دی زه وتم چې دغه ماته جنرال ته چینج کړم یو کې کلیک ماته اتوماتیکلی هغه جنرال ته چینج شي. بیا زه راځم زه وتم چې دا ماته نمبر ته چینج کړه خو نمبر کې ته څنګه چلو کا یوز 1000 سپریټر مطلب دا چې کله زر عدد راځي تاسو درې خانې بیلوي بل موږ سره ډیسیمل پلیسز دي. زه ورته چې فار ایگزامپل دغه ماته یو ډیسیمل هم راته پکې مشو کوه خو چې نیګیټیو راشي نیګیټیو دې ماته په تور کلر کې شو کېږي
او ماینس د سره لیکلې وي 1000 سپریټر به هم سره راشي د یو کې کلیک کوم او تاسو وګورئ د سره 1000 سپریټر هم راغی ډیسیمل کلیر شو او که زه فار ایگزامپل ماینس عدد ولیکم نو ماینس سره به صرف ماینس راځي صحیح شو فار ایگزامپل دغه شان غټ عدد ولیکم نو غټ به راته درې خانې بیلیږي بیا مې ورته انتخاب کو زه ورته چې کله ماینس عدد راشي هغه راته ریډ کلر کې اخله هغه راته ریډ کلر کې اله تاسو به راشي دا ریډ ورته والي دا به اوکې ورته والي تاسو به اتوماتیکلی هغه په ریډ کې راشي زه ورته چې ریډ کې هم اخله خو بریکټس کې نیسه تاسو به راشي دا به ورته واخلئ دې شکل کې به ورته راشي زه ورته یم چې تور کلر کې اخله خو بریکټس کې نیسه تاسو به راشي دا به ورته واخلئ تاسو به اتوماتیکلی په دې شکل باندې دا راشي زه ورته یم چې دا ماته کرنسي ته چینج کا خو کرنسي کې به هم تاسو ډیسیمل هم ورته ورکولی شئ چې 2 ډیسیمل دې سره راشي 3 4 5 6 دې کې هم دا خبر ده چې نیګیټیو لپاره دې په کوم شکل باندې راشي دې شکل باندې دی دې شکل باندې کوم شکل باندې دی او هم دا شانس کولی شم چې په سیمبل کې ورته پی کې آر ای اف ان دا ورته انتخاب کوم زه غواړم چې دا پی کې آر ته چینج کوم زه به ورته پی پریس کوم پی به زه پریس کوم ماته به اتوماتیکلی پی کې آر دلته راشي او انټر تاسو به اتوماتیکلی ورته اپلای شي بیا زه راځم زور ته اوس ویم چې ماته افغاني پیراته اپلای کړه لکه څرنګه چې موږ مخکې تاسو ته راوستلی وو نمبر به راته انګلیش والا وي او کرنسي به راته پښتو والا وي افغاني والا به راته وي همداشان زه بلته راشم دري افغانستان به زه ورته سرچ کوم زه به دا اوکې ورته کلیک کوم نو ماته به اتوماتیکلی د افغاني راته والي او نمبر به راسره په انګلیش کې وي همدغه شان بیا زه راغلم هلته موږ سره مختلف قسمه نورې هم موجود دي چې کوم ستاسو خوښیږي تاسو به هغه باندې کلیک کوئ تاسو به اتوماتیکلی هماغه ورباندې اپلای کیږي همداشان که زه ورته وایم چې ماته پې آر اس اپلای که روپیز پې راته اپلای کا نو زه بلته راشم آر اس پسې به سرچ وکړم آر اس په زه په دې ځای کې وګورم تاسو وګورئ دلته موږ سره آر اس یو سیندي دی یو را سره اردو دی بل را سره انګلیش انډیا والا دی اردو خو تاسو ته ښکاري چې دا پاکستاني کرنسي ده دا مې انتخاب دا مې وکړ ته کلیک کړو ماته به اتوماتیکلی آر اس راته واخلي همداشان که زه ورته وایم چې دا ماته کلیر کا ماته سیند انتخاب کا زه به ورته سیندي واخلم یا زه ورته چې دا هم صحیح نه دی زه ورته چې ماته انډین انګلیش راته راکړه انډین دا ورته انتخاب کړي دا به اوکې کلیک کړي تاسو ته به اتوماتیکلی انډین هندي به درته درکړي همدغه شان بیا زه راغلم دې ځای کې نورې خبرې کول نه دي په کار زه به راشم اکاونټینګ ته دې کې هم همدغه شان کولی شي دا خو تاسو مخکې زده کړو چې دې سره دا کرنسي چې کوم دی دا یو سیټ ته ځي او نمبر بل سیټ ته ځي لایک فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته آر اس راوله اردو والا د مې اوکې ورباندې کلیک کړو موږ ته اتوماتیکلی دا په دې شکل باندې راغله صحیح ده که نه او همداشان ماینس موږ سره دې شاته راغی ځکه دا اکاونټینګ دی بله خبره موږ سره په دې کې ډیټ ته ډیټ په تور باندې کولی شم چې د خپلې خوښې ډیټ دلته انتخاب کړم دلته به راشم تاسو ګورئ دلته موږ سره دغه ډیټ انتخاب شوی دی چې کوم یو فارمټ تاسو چینج کول غواړئ سمپل هغه ورته انتخاب کړئ اوکې کلیک کړئ تاسو به اتوماتیکلی هماغه فارمټ ته چینج شي یا زه ورته وایم چې ماته یو کې والا راته راکړه یو کې کې هم موږ سره مختلف قسمه فارمټس دي ډېر ته فرست کې وي من درته منځ کې وي او ایر درته په لاست کې وي همدغه شان ټایم هم تاسو چینج کولی شئ دې شکل باندې راته راکړه دې شکل باندې راته راکړه دې شکل باندې راته راکړه پرسنټیج هم تاسو مختلف قسم ورکولی شئ چې 2 فرکشن والا راته راکړه داسې راته راکړه داسې کې راته راکړه وړوکي کې راته راکړه غټ کې راته راکړه صحیح نه لایک فار ایگزامپل زه رالم مالته ولیکئ چې 0.5 که دا تاسو ورته انتخاب کړئ دا فرکشن تاسو ورته والئ دا خو موږ ته 1/2 راغی که نه زه ورته وایم زما 2/4 پکار دی دغه شان په غټ شکل کې زما پکار دی تاسو به دا ورته والئ اوکې به کلیک کړئ 2/4 برته راشي هیله کوم چې دا به هم ستاسو زده شوی وي همداشان بیا زه رالم بل موږ سره څه شی دی ساینټیفیک تاسو ډیسیمل هم ورته زیاتولی شئ چې دغه ډیسیمل دی موږ ته پکې زیات شو کېږي دا دې راته پکې کم شو کېږي خو بای ډیفالټ دا 2 ډیسیمل وي ټکس کې چینجز نشته سپیشل موږ سره موجود دی سپیشل په تور باندې موږ کولی شو چې زیپ کوډ وګورو زیپ کوډ په کوم شکل باندې راوستل غواړئ دې شکل باندې یا دې شکل باندې یا دې شکل باندې یا دې شکل باندې خو یا ساتئ ملګرو چې دا بهرني ملکونو کې دغه فارمټ موجود وي بل موږ سره کسټم دی کسټم کې موږ سره دغه مختلف قسمه چې کوم یو موږ نمبر فارمټ ویلي دغه ټولو مجموعه موږ سره په دې ځای کې موجود ده د خپلې خوښې تغیرات موږ په دې ځای کې کولی شو که زه فار ایگزامپل راشم نمبر ته او زه کسټم ته راشم نو دې کې به ماته هماغه فارمټ انتخاب شوی خو یا ساتئ چې په دې کسټم فارمټ کې نه دی کسټم فارمټ کې دې کې موږ سره 4 کټګوریانې زیږي 4 څه مطلب شو دې مطلب دا دی چې 1 2 3 4 کټګوریانې موږ سره په دې کې زیږي فرست موږ سره پوزیټیو نمبر وي سیکنډ موږ سره نیگیټیو وي نیگیټیو تھرډ کې موږ سره 0 وي او لاست کې موږ سره ټیکسټ وي که پوزیټیو ته فارمټ ورکول غواړئ پوزیټیو نمبر ته دې پورژن کې ولیکه او که نیگیټیو ته ورکول غواړئ نیگیټیو ته
دې کې ولیکه، 0 ته ورکول غواړئ دې کې ولیکه، ټیکس ورکول غواړئ دې پورژن کې ولیکه. دا به اوس سټیپ بای سټیپ انشاءالله وایي تاسو به ورباندې پوه شئ. بل موږ سره ډیلیټ ته زه غواړم چې دغه فارمیټ ډیلیټ کړم، دا ورته انتخاب کړه، ډیلیټ باندې کلیک کړه، تاسو به اتوماتیکلی دغه فارمیټ ډیلیټ شي. دغه فارمیټ دی چې موږ مخکې استعمال کړی اوکې مې کلیک کوم ته به اتوماتیکلی دا جنرال ته چینج شي. زه اوس راځم، زه ورته چې فار ایگزامپل دا ورته ما انتخاب کو او دې کې ما دا نمبر ورته واخیسته او دا مې ورته ریډ واخیسته. زه ورته وایم چې په دې کې کوم یو ریډ وي، دا فارمیټ به انتخاب کړم، دا به دې باندې هم اپلای کړم، دې باندې به هم اپلای کړم. زه ورته وایم چې په دې ځای کې کوم یو نیګیټیو نمبر دی هغه ماته ګرین ته چینج کا. ریډ کلر زما نه دی پکار، ګرین کلر ته ماته چینج کا. تاسو به راشئ دې ځای ته، دې کې ورته کسټم والی، کسټم کې تاسو ریډ ورته وګورئ، دغه ریډ به تاسو ورته انتخاب کړئ او په دې کې به څه ورته ولیکئ، دې کې به ورته ګرین ولیکئ. نو ګوره تاسو ته ما خبره کړې وه چې کوم فرست وي، فرست د پازیټیو وي، سیکنډ د نیګیټیو وي او بیا ترډ د زیرو وي او بیا فورت د ټیکسټ وي، هغه پکې نشته. دغه ورته ما ولیکو. تاسو به سمپل اوکې باندې کلیک کړئ، تاسو ته به اتوماتیکلی چې کوم ټیکس ما ورته ګرین لیکل هغه ماته ګرین ته چینج شو. زه ورته وایم چې دا ماته بل کلر ته چینج کا. نو زه به راشم کسټم ته او دا به ورته فار ایگزامپل بلو واخلم، بلو د مې اوکې ورته واخیسته، ماته به اتوماتیکلی بلو ته چینج شي. مختلف قسمه کلر تاسو ورته ورکولی شئ. همدغه شان بیا زه راځم، زه ورته وایم چې دغه ځای کې څومره ټیکسټ وي هغه ماته هایډ کا. تاسو به دا ټول ورته انتخاب کوئ، 3 ځلې به سیمیکالن ولیکئ، 1 2 3 بس دا مې اوکې کلیک کړو، ماته به اتوماتیکلی هغه ټیکسټ هایډ شي، دا به شو کېږي. بس که فار ایگزامپل فیل کلر هم ورباندې اپلای کړم، ټیکس کلر هم ورته ریډ کړم، نو ماته به هغه نه شو کېږي ځکه چې هغه هایډ دی. زه به ورته نمبر والم، دا به اوکې ورته والم، ماته به اتوماتیکلی بیا شو شي. بیا زه رالم، زه ورته چې فار ایگزامپل کسټم مې ورته واخیسته، زه ورته چې دا ماته جنرال ته چینج کړئ، راته دغه شکل ته چینج کړئ، راته دغه شکل ته چینج کړه. تاسو مختلف قسمه فارمیټ دې ځای کې ورکولی شئ. ما ورته فار ایگزامپل دا انتخاب کړه، دا مې اوکې ورته واخیسته، ماته به اتوماتیکلی دا دغه فارمیټ ته چینج شي. تاسو سره فار ایگزامپل 2 غنټې او 15 منټه دي، دا مې انټر پریس کړه. زه ورته وایم چې دا ماته منټس ته چینج کړه چې دا 100 منټه دي. زه به اول دا کاپي کړم، کنټرول سی کاپي، کنټرول وی پیسټ. همدغه سل کې به ته ودرېږي، ته به راشي کسټم فارمیټ ته او په دې ځای کې به څه ورته ولیکي، بریس ایم ایم ایم. 3 ځلې ځکه ولیکه چې کېدای شي دا زیاتې منټې وي، 0 کې وي، 100 کې وي. د دې لپاره ما 3 ولیکو، بریس به بند کړي، دا به ډبل ورته واچوي، دا مې اوکې کلیک کړو. نو ګوره موږ ته څه ولیکو، 115 منټه. دا موږ ته چې دا 115 منټه دي. همدغه شان که زه ورته وایم چې ما ته سیکنډ ته چینج کا، نو دا کنټرول سی کاپي کړم، کنټرول وی ته به راشم او دې ځای ته به راشم، ته به راشم فار ایگزامپل اس 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 3 ځلې مې اس اس ورته ولیکو یا 4 ځلې ورته ولیکه، صحیح شوه. او بس دا مې اوکې ورته واخیسته، نو ما ته څه وایي 8000 منټه کېږي. راځئ چې معلومه کړو چې دا څنګه 8000 منټه کېږي. 115 ضرب شپېته دا څو کېږي، 8000 سکنډه ټول راځي. هیله کوم چې دا به مو هم یاد شوی وي. او همدا شان زه غواړم چې تاسو یو بله خبره هم وکړم، لایک فار ایگزامپل زه دلته رالم، زه ورته وایم چې دغه ټول ماته جمع کړه، آل ډبل ایکول دا ورته ما جمع کړو. زه ورته وایم چې دغه ټوټل زما نه دی په کار، دې نه شاته چې کومه فارموله دغه زما په کار ده. ډبل ته راشي، دا به ورته ټیکسټ واخلي. چې کله د ټیکسټ واخیست ډبل کلیک انټر، چې کله د انټر پریس کړم تاسو ته اتوماتیکلی هغه فارموله شو کېږي او تاسو ته هغه ریزلټ نه شو کېږي. دا موږ سره د ټیکسټ یوه فایده. ډېر زیات کار په دې کې دی، ډېر زیات شیان په دې کې دي. فار ایگزامپل دې ته راته چینج کا، چاینیز ته راته چینج کا، فار ایگزامپل فرنچ ته راته چینج کا، ډبل کلیک. او همداشان که تاسو مور اکاونټ ته راشئ، تاسو ته نور هم ورته انتخاب لرئ چې لکه څرنګه مو چې مخکې انتخاب ورته کړو. دا موږ سره پرسنټیج همدغه خبره وه، دا موږ سره ډیسیمیل دی. فار ایگزامپل ډیسیمیل دی ورسره وي که نه دي وي، صحیح شو. لایک فار ایگزامپل زه رالم، دا ما دومره ولیکم، دا ورته انتخاب کا، دا مې فار ایگزامپل جنرال ته واړه، زه ورته چې دې ته ماته کام راته ورکړه او اتوماتیکلی ماته اکاونټینګ ته چینج کړه. زه ورته چې دغه ډیسیمیل راته کلیر کا، تاسو به ډیکریز باندې کلیک کړئ، راته زیاتې کا انکریز باندې به کلیک کړئ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ایکسل، هوم ټیب، نمبر ګروپ، فول کمانډ